د اسیا نیوز قدرمنو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم. پاموکۍ د دې مهال یو مهم خبر ته. طالبانو په ارزګان، فراه او سرپل کې 15 ولسوالۍ په بشپړ توګه نیولې. د ارزګان ولایت د چورې او خاص ارزګان، د فراه ناردرې او د سرپل ولایت سنچارک او ګوسفندي ولسوالۍ په ګډون طالبان په تیرو 4 ساعتونو کې 15 ولسوالۍ نیولې دي. د طالبانو ویاند قاری یوسف احمدي د جلا جلا پیغامونو په وسیله ویلي چې د تیرې ورځې په جریان کې د ارزګان ولایت د چورې او د خاص ارزګان ولسوالۍ، د فراه د ناردرې او د سرپل ولایت د سنچارک ولسوالۍ نیولو ترڅنګ هلته په ځای ته پیمانه وسلې او مهمات هم نیولې او ګڼو دولتي عسکرو ته یې مرګ لاړولې. نوموړي دغه راز څرګنده کړې چې له دغو ولسوالیو څخه تښتېدلي عسکر او پولیس یې په ځینو ودانیو کې کلابند کړي. د ده په خبره د نیولو هڅې یې روانې دي. په ورته مهال یوې بلې امنیتي سرچینې بیا ویلي چې تېره شپه ناوخته د سرپل ولایت ګوسفندي ولسوالۍ هم د طالبانو له لاسه